خپل زوی ته د یو سپینګیري پلار څو نصیحتونه. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په یو نوي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر مهم نصیحتونه شریکوم چې خپل پلار زوی ته کړي دي. نو د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. دوستانو پلار خپل زوی ته نصیحت کوي، ورته وایي چې د دې نړۍ په هیڅ ځای کې هیڅ لاس ته په تمه مه اوسه او خپلې اوښکې په خپلو لاسونو پاکې کړه. ټول تیریدونکي دي. ژبه هډوکې نه لري خو دومره ځواکمنه ده چې کولی شي په ډېرې اسانۍ سره زړه مات کړي. نو خپلو خبرو ته ډېر پام کوه. هغو کسانو ته هیڅ پام مه کوه کوم چې تا پسې غږیږي. بعضې وخت الله تعالی جل جلاله ستا د ساتنې لپاره له تا څخه کوم څوک او یا کوم څه واخلي. نو په بیرته راګرځېدو باندې ټینګار مه کوه چې پښیمانه به شي. الله جل جلاله شتون لري نو حکمت یې ومنه. زما عمر 80 کلونو ته رسیدلی دی خو د 8 دقیقو په څیر تیر شو او کیدای شي پای ته ورسیږي. په دې کمو دقیقو کې څوک له ځانه مه خوابدي کوه. نه سپینوالی د ښکلا نښه ده او نه هم توروالی د بدرنګۍ نښه ده. کفن سپین دی خو ویرونکی دی او کعبه توره ده خو مینه او خوښونکی ده. انسان په اخلاقو انسان دی، نه په پیسو او په قدرت. که چیرې لوړ غږ د نارینه‌توب نښه وی نو سپي به د ټولو نرانو مشرانو. که چیرې بربنډتوب د ښځې اوسېدلو او ښکلا نښه وی نو بیزوګان به تر ټولو ښکلي وو. مخکې تر دې چې سر دې پورته کړې او د هغو شیانو په اړه د الله جل جلاله په حضور کې شکایت وکړي کوم چې ته نه لرې، نو سترګې دې ټیټې کړه او په خپلو شته څیزونو باندې شکر وباسه. انسان نه لویږي خو یوازې د فکر په وسیله. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو را سره تر اخره وکتله. دا وې د نصیحت یو څو خبرې چې پلار خپل زوی ته کړې وي او تاسو سره مو شریکې کړې. نو ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.